معلومه ده چې پېښور پولیس په جرګو باندې پابندي لګولې ده. نو یې ریپورت کې به مونږ د پولیس افسرانو سره خبرې کوو چې یاره هغې د دې خبرې وضاحت وکړي چې په څه قسمه جرګو باندې پابندي ده، ځکه چې جرګې ته خو زموږ د پښتو په معاشرې کې یو ډېر غټ مقام حاصل دی. نو د پولیس افسرانو د خولې نه به تاسو ته اورو چې یاره څه قسمه جرګې دي چې په هغې باندې پابندي ده، یا څه قسمه جرګې دي چې هغه خلک هغه جرګې کوي نو د هغې خلاف به قانوني کاروایي کېږي. د سینیر صحافي سره په دې باندې خبرې کوو چې هغې دې ته په کم نظر باندې ګوري. د پېښور سپین ږیرو او مشرانو جرګمارو سره به خبرې کوو چې یاره دا پابندي چې کومه لګېدلې ده د دې به عوامو ته څه فایده وي او څه نقصان وي. نو دا ډېر تفصیلي رپورټ دی، ضرور چې زموږ د پښتونخوا کې چې کومه یو روایت دی، کلچر به ورته ووایې، نو دلته جرګې مارکې کېږي. لکه د کلو سایډ ته وګورئ، سټیز کې وګورئ، که دلته څه مسلې مسایل راغلي دي، نو جرګو کې دا طریقه وه چې لکه جرګو کې به مشران کېناستل، نو هغوی دواړو فریقان راوختل، هغوی به ورته خبرې وکړې، نو د هغوی خبرې چې واورېدې، نو هغوی بیا یو فیصله وکړه. په دې کې دا و چې لکه یو مسله چې کوم و هغه عدالت نه او تعاون او باروبار حل شوه. خو بیا داسې وشوه چې ټایم سره دلته باقاعده جرګمار جوړ شو. هغه جرګمار چې کوم و هغوی دلته د ځان له یو بزنس چالو کړو. هغه بزنس داسې وه چې هغوی به فریق سره خبرې وکړي او دواړه فریقانو نه پیسې به واخیستې او لکه فیصله به وکړو یو فریق حق کې. هغه کې هم بعضې خلکو وایي چې لکه دوی چې کم فریق نه زیاتې پیسې والي د هغه حق کې فیصلې وکړي. نو بیا داسې شوه چې لکه دوی د افریقین منځ کې جرګه خو وشو، خو بیا دواړو طرف نه پیسې به هم واخیستې او دې کې بیا جګړې مو شوې. دې کې مونږ وکتل چې ډېر داسې واقعات شوي دي چې هلته فایرنګ وشوه او کسان پکې مړ شو. نو هغه جرګې چې کوم د موږ روایت و، زموږ کلچر و، هغه ختم شو. یعنې مشران به وو، هغوی ښه طریقې سره دواړه کېنول، هغوی ته به یې خبرې وکړې، نو هغه شی ډېر ښه و. خو دلته چې کوم دوی اوس چې بزنس جوړ شوی دی، نو زما خیال دی چې دا دې باندې پابندي چې کوم ولګېده او نوی چې کوم پولیس چیف دی د پېښور، هغوی چې کوم دی دا سوچ وکړو، سی سی پي صاحب میاں سعید صاحب، چې لکه دا خو ایشوز جوړېږي، لګیا جګړې به جوړې شوې، بیا به تاڼو ته خبر ورسېدو، پکې مړې به مو شوې، نو دا ایشوز چې کوم دی نه حل کېدو. هغوی یو خبره خو دا وکړه چې ګوره ډي آر سی شته دلته، د چا څه مسله وي هغه د ډي آر سی ته لاړ شي. هغه هم یو جرګې یو هغه د نعم البدل دی، لکه هغه د حکومت هغه ته سرپرستي حاصل ده، تاڼه کې وي، هلته سړی لاړ شي، خپله مسله بیانه کړي، هغه بل فریق هم راشي، نو هلته هم جرګه کېدی شي. نو بیا د پرایویټ جرګو ضرورت څه دی؟ دغه ډېر غټ ایشو دی کې. سر تاسو څه ګڼئ چې دا تاسو چې کومې جرګې یادوئ چې په اصلاحي په زور باندې په خلکو کېږي، ولې دې سره تاسو وایئ چې پولیس به نه ومنو یا یارانې دوستانې به نه وي؟ ګوره دې کې داسې وه لکه مثال خبره چې بل فریق به یې دباول، نو پولیس به ورسره بیا ملاو شو. هغه به ورسره بیا ملاو داسې وه چې هغه فریق باندې پریشر به یې مچول چې ګوره مونږ به د دننه بند کړو، دا تا باندې به په یار کټ شي. نو دا پولیس والا هم ورسره ملاو. خو لکه دا جرګمار چې کوم دا خو پروفیشنل جرګمار و که نه، دوی چې کوم دی خپل خبره چې دوی سره هم توپک والا خلک دوی به هم خلک یارول که نه، او هغې ته به وایي چې لکه پیسې دواړو طرف نه به یې واخیستې. نو هغه خو مسلې ګوره هغه مسله چې کوم زه یادوم که نه زمونږ کلچر و، هغې خو هغې پیسو میسو کار نه و که نه، هغې خو سمپل جرګه به یې کوله مشرانو، بس مطلب دا چې خاندان کې هم جرګه کېدی شي، علاقه کې هم کېدی شي، ښار کې هم کېدی شي، لکه هغه داسې جرګې نه وې که نه. یو خو جرګه هسې هم که ته جرګه وګورې دواړه فریقان په کار دي. اوس چې دواړه فریقانو کې یو هم نه راځي، نو بل به بیا په زور به راولې، یعنې هغه په پریشر کې راولې که نه چې ته راشه ما سره کښېنه، هغه تا سره نه کښېني، نو بیا لیګل ایشو جوړ شي. زه دا وایم چې ګوره جرګه ښه خبره ده، خو جرګې کې دا پروفیشنل جرګمار نه دي په کار. ټیک د علاقې مشران دې وي، سیاسي مشران دې وي، علما دې وي، پکې هغوی کښېني. هغه کتل غواړي چې کوم جرګمار پروفیشنل دي او هغوی پیسې مالي او یو فریق چې کوم دی دباوي، پولیس ورسره ملاوي، نو هغه جرګمار خلاف کاروایي په کار ده. ګورې پېښور کې دې ټایم کې چې کوم ایشوز روان دي، دلته مخکې چې کوم دی خلکو نه پتې اخیستې، بیا دلته قبضه مافیا ډېره زیاته وه، بیا دا نارکاټکس والا ډېر زیات و، دوی سره بالکل پولیس ملاو. لکه دا قبضې به یې کول، نو دا بغیر د پولیس هغه قبضه کېږي دلته. بیا خلکو دا هم وایي چې لکه دلته داڼې خرڅېږي، خلکو به پیسې ورکولې او خپل د خوښې داسې چوک به یې ولګول او لا بړو هغوی به قبضه وو یو ځای کې، او چا سره به مطلب جګړه وکړو، پته به یې واخیست، ورنه شوکمار دلته هغه کې ګرځېدل. لکه اوس چې دا میاں سعید صاحب راغلی دی، نو دا دې کلچر دا ختم کو.
پولیس باندې سخته نگراني دا کوشش کوي لګیا دی چې لکه داسې خلک چې پولیس سره ملاو دي هغه پولیس ولم نه پریږدي. اوس دوه مده صرف تاسو تعلق یو سیاسي جماعت سره هم دی ډیر وخت نه مطلب جرګې مرکیم کوي اوس پیښور پولیس په دې جرګو باندې پابندي لګولې ده تاسو وایي د حواله سره د جرګې حواله سره د دې څومره اهمیت دی زموږ پښتو معاشره کې شروع کوم د لوی خدای پاک په نوم چې په خون کا بیا مهربانه دي دا ډیره مهرباني چې تاسو مونږ په سره له تاسو یو عزت یو قدر راکړو تاسو مننه بګی دا چې پولیس په باندې ولګولا نو خدای شته چې ما د ډیرو مرګلو واتس اپ باندې هغه ډیټا راوړي کلو ما چې پړاو کومه ته خنداره په چې تاسو ګورئ جرګې خو مطلب دا چې ډیر ګران کار دی د حق په حق رسیدل یا حق په حق فیصله کول دا چې دا اوس خبره نه ده او چې خو مخلص نوي خیر دي نه دارنه بالکل بې غرضه بې لچای د پوز کې د خپل بچو د پاره د انسانیت لپاره یو قدر یو عزت نوي سوال نه پیدا کیږي جرګونه به فسادونه جوړي او مطلب دا چې دی وکړه نو دا ماده چې ماته خندا په دې رااله چې نن جرګو کې خلک روایت او تلاړي خلک پیسې اخلي مچلګي خوري ضمانتونه خوري دا بالکل دې کې هیڅ شک نشته خو ارته پولیس هم خوري مشان هم خوري مکانینه نم مطمئن نه ما پولیس ډپارټمنټ نم مطمئن خپل عدالت نه عدالت نه مطمئن نه ما هم خوري کنه خو پولیس بل خبره کوي ایوي چې مطلب څنګه تاسو خبرو کې خلک مچلکی والی مطلب کسوله او شي د دوه فرقینو کو نه شي هغه پیسې بیا غي نو واپس کوي اکثر داسې شي چې جنگ جګړې پکې شي خلک پکې مړ شي هي خو چې دغه شی زرو کول د پاره په دې جرګو باندې عمر خو ته کدي چې خپل بالکل او صحیح انصاف سره فرض کړه زموږ پولیس او زموږ مقننه زموږ عدالت دی په دې خبرو کې کلک یو بل سره رابط وکړي چې احتیاط د عوامو د انسانیت او خدمت د دې غرض وي نو د دې جرګو له څه مجال جوړیږي خو دې زما په خیال کې دی وسره 50-50 تاسو وایي چې دې د کم پابندي ولګول دي سره جرګه سیستم ختم شي زموږ چې د پښتنو کوم روایت دی جرګې ته زموږ په پښتو کې نو غټ مقام حاصل دي نو ختم شي نه ختم دي خو بالکل نشي دا خو مطلب دا کو دا اوس موږ ته پته لګي چې موږ کله یو جرګه کوو تقریبا 15-20 چې څومره جرګه سختي مشتي خو پکې څلور 15 شپږ جانو خو دا یو جان دي کنه دیو بل خبره او دیو بل دغه کو نه کې موږ زیات کوشش کوو چې موږ هم طرف تراش یو حل ته ورسیږو نو کله یو جج خو زما په خیال چې ډیره مشکل موږ تیار خپل ته ولو تیار ولو دا مو کې بیا کله نیم جج موږ باندې سره کې سړي کې چې تاسو نه کوي پښتنه کوي کنه دلته ګرمه یو اخنه کې سره کې نه پېټو کو کې سره کې نه او پکې نیوي دغه نیوي او به غرض جلګه چې پیسو جرګې خو چې کومې کېږي خو مطلب دا چې دا په انتظامیه باندې زموږ ورزي کنه بالکل ورزي چې علاقه ته یو د پیسو جرګې 14 کروڑ روپو شي هغه ټوپک په زړه تاسو شوي مطلب خو بیا خبره مګی تر چې انتظامی خبره ورانه ایسه دا اوس کوم نوټیفیکیشن شوی دی نو د کې دا ویل شوی دی چې د پولیس نگرانی په پکی وي مطلب پولیس په پکی شامل وي دی حواله سره تاسو وایي تاسو وخت مو چیرې مطلب هم پولیس خو د خلکو سره ملوي چې کوم پیسې اخلي جرمو بالکل دا تاسو په مخامختي او زه تاسو ته یو څه حواله درکم اوس یو جرګه په دې شپه کې دوکانو د استعمالي کانانو کاروبار هم د ملکانانو دوکان هم د ملکانانو ډیر نه کېږي چې کړه نو دوکان بیا خرڅ شو چې خرڅ شو هغه بیا د خپلې تړین سره وډوري کو په ځل دې سپیتم لاړم چې چوتم لاړم خو چې موږ حکومت او قوت بیا کوم ځموري د انتظامی جوړیږي د مکانینه جوړیږي د دې جوړیږي نو سمره په سوچو کو انصاف نه مونږ نه ښکاري نه کې ما سره رسیدونه مشته او تقریبا هغه داسې وشو چې موږ اندازه ولګول نه انتظامیه او سوچو چې کوم طرف ته پیسې غي سره دا موږ په حق فیصله نه کوله ولا فیصله غي کول بس نو که دلته کې جرګمات پیسې اخلي ما ته بیا چلته کې کوم انتظامی نه موږ تاسو وی چې هغه په کې ځاله سو مجلس اوسو بالکل یې مې د سیمپل جوړ کړو بیا ما وسره پولیس اوس ما سره چې رسیدونه شته چې کوم تاسو ته تقریبا ما کې ټیم کې ویلو چې یو لک روپۍ یو پکې لاړ یو اوس ما سره 24 ما سره رسیدونه شته 1 لک ما سره پیسې راشته ما ته سوچو پس نه کی هغه سم بس پیسې هغه خوړې سي جو بس زه خو کوم خوړې نه نشي خو بس اوس مطلب مونږ شریفانان خلک کني ما خو بس مونږ دا اوس تاسو په ټلیفون کړی مو غواړي او تاسو ته پته ده او مطلب دا چې یو بل بکی مونږ مطمئن یو انتظامی نه د دې نه مکانینه نه هیڅ او دی خدا اوس د ډیر ظلم کوي چې لکه د جرګو خلاف پابندي ولګول حکم بنیادي ولګول تا څه بنیادي خو یو سره دا جواز پېښ کوي چې کوم خلک پیسې خړي یا په زور خلک جرګې کوي دا خبره د عید لپاره نو هغه کې ولدي سره شریک نه دي د دې اجازه نه بغیر کیږي دا کار مطلب کوم جرګو کې چې پیسې راشي کېږي د پولیسو په لاره دا دی بالکل سوال نه پېښ نو بیا نه خو تاسو ته وګورئ ته کمزوري خو نه حکومت یې کنه او چې تاسو نه کوي خو دې وسره دي کنه دا خبره ده پته لري شفیع صاحب تاسو د ډیر وخت نه د جرګو مرکو کې منډه ترنه واخې اوس پیښور پولیس په دې جرګو باندې پابندي لګولې ده دې حواله سره تاسو څه خیال دی
اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ځان په عذاب کړل او داسې ګرځئ او د دې خبرو لکه یو لار ګورئ چې یاره جرګه سیسټم هم مطلع چې زموږ د پښتنو یو روایت دي دې دپاره تاسو هم دا کوشش کوئ زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. زه خو دا وایم چې جرګه سیسټم چې دی دا د پښتنو روایت دي. د پښتنو په خاوره باندې چې کومې مسلې پیدا کېږي نو اکثر د هغې دپاره مشران راپاسي، هغه سپین ږیري باروبه خلک هغه راپاسي او هغوی چې دی د دې خبرو مخنیوی کوي چې کومې مسلې پیدا کېږي. نو زه خو وایم چې جرګه سیسټم ډېر ښه سیسټم دی او په دې کې حکومت ته هم زه وایم چې ډېره فایده ده چې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د حکومت کور ته نه ځي او هغه دلته کې په علاقو کې ختم شي. نو دا ډېره ښه خبره ده، بده نه ده. ولې په پولیس پابندي ولګونه؟ نو زه به د دې پاک له خو دا ووایم چې پولیس په یو څیز باندې پابندي لګوي نو د هغې یو وجه به ښایي که نه چې په څه وجه باندې. اوس که داسې جرګه باندې هغوی پابندي لګوي چې په هغې کې دا خلک اکثر چې دی نو دا پیسې واخلي، بچلګې واخلي، ضمانتونه واخلي، بیا نه واپس کوي. نو زه چې دا جرګه لکه دا جرګه باز په دې باندې پابندي پکار ده چې هغه غلطه کوي چې لکه اوس د غریبانو مسلې پیدا شوي وي او د هغې نه چې دی نو بیا د پیسو مطالبه کوي یا ترې پیسې وخوري دا خلک. نو زه دا غلطه ده. نو د هغې مونږ هم خلاف یو او دا ټول عوام هم خلاف دي چې مجبور سړي نه ولې ته چې دی نو ضمانت خوري. مونږ خو اکثر ګورو که نه چې مطلب اکثر خلک پریس کانفرنس کوي یا اکثر خلک پولیس افسرانو له راشي نو هغوی وایي چې یاره مونږ جرګه نه کول او پلان کې راپسې راغلي او ټوپک مار هم ورسره وایي چې کې به یو. دویم خلک وایي چې کله مونږ جرګه رانه خلک کوي دواړو فریقونه 10-15 لک روپۍ وایي چې کله جرګه وشي بیا نه راکوي. د پولیس وایي چې د دې شي په وجه باندې پابندي. دغه خبره مونږ هم منو، د دې خبرې مونږ هم خلاف یو چې داسې نه ده پکار. ولې چې مجبور سړی به وي که نه چې هغه جرګې ته کښېني نو د هغې به یو مسله پیدا شوې وي خو که هغه اوس یو سړي تاوان شوي مخکې یا د هغه چې دی نو قتل شوي وي یا د هغه نه چې دی نو څه نور نقصان شوي او بیا دا خلک چې دی نو د هغې نه مجلګې واخلي او بیا نه واپس کوي. نو زه وایم چې د دې خبرې مخنیوی پکار دی. د دې مونږ ملګرتیا کوو د دې خبرې خو عام جرګه چې ده نو په دې پابندي لګول یا د دې چې دی نو لکه روکتام دا غلطه ده زما په خیال باندې. اوس زموږ د پښتنو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه چې دی نو کور په کور باندې کلي په کلي محله په محله باندې چې دی نو هغه ختمېږي لګیا دي. سر لږ شانتې وضاحت وکړې زموږ د کتونکو ته چې پېښور پولیس جرګو باندې پابندي لګولې ده دا څه قسمه جرګې دي سر چې کوم باندې پابندي لګېدلې؟ جی دا سی سی پی او صاحب طرف نه دا ډایرکشنز دي چې هغه جرګې نه کېږي چې کوم لین دین یا کوم قبضه مافیا والا دي یا کوم دھونس یا زور زبردستی باندې کېږي یا چې کې پیسې انوالو دي. هغه امن دپاره یو جرګه چې دا بیسیکلي د پښتون روایت حصه ده صادق پکار ده وشي چې کوم میټرز دي ریزالو دي یا ایم ای کې بیا خپلو کې دواړه پارټیانې کېني چې هغې کې چې پیسو لین دین نه وي، هغې کې د څوک زور زبردستی یا کلشنکوف والا خلک راغلي نه وي ټوپک ماران چې په زور په ډنډۍ باندې چې دا که نه جرګې وشي هغه جرګې بالکل پابند دي که نه. ادروایز دا نور کوم امن دپاره دي خپلو کې چې کوم فیملی میټرز دي خپلو کې اگر ډسپیوټ په پیسو والا هم وي په خپلو کې ریزالو کېږي ایم ای کېبلي پیار محبت سره عادل شي. مطلب هغې دپاره به د پولیس نه اجازت اخیستل وي؟ نه هغې دپاره ضرورت نه ده چې کوم هغه جي اگر ادروایز اگر داسې څه غلط وشو او چې بیا بعد کې رپورټ شو هغې خلاف به اکشن کېږي. سر دې کې اوس فرض کړو د دوه فریقین دي دواړو طرفونه یو یا ډېر مړي شوي دي نو د پېښور داسې خلک دي چې د هغې ترمنځ جرګې کوي نو آیا هغې به هم پهله پولیس نه اجازت اخلي؟ نه جي هغه انټل اینډ انلیس هغې کې څه داسې غلط خلک نه وي څوک غلط سړی جرګه نه کوي لګیا یا چا پسې کې زور زبردستی باندې یا هغې کې دا پیسې چې یاره دا 10 लाख روپۍ دا به کېدي 10 लाख روپۍ او هغه چې چا حصه وي دیټ از ناٹ الاؤډ اکچولی. هغه چې کوم امن دپاره دي هغه د بالکل الاؤډ دي. سر چې تاسو پابندي لګولې پېښور کې داسې څومره ګروپونه دي چې د هغې خلاف مطلب هغې دا شي چې کوم دی بدنام کړی دی او داسې څونه ګروپونه دي چې د هغې په وجه باندې دا پابندیانې لګېدلې دي؟ actually these may be the groups है ना लेकिन the individuals समझता थी है ना और अगर individuals हर तने सतह बंदे لکه یو دوه درې شته دي هغې خلاف مو الریډي اکشنز خستي مو دي لیګل اکشنز 3 ایم پی او والا وارنټس هم شته دي الریډي خلک جیل ته هم لاړ دي او نور هم ډسکریج کول لګیا خو هغه چې کوم صحیح شي دپاره دي هغه مو انکریج کوو. او دې نه پس مونږ سر خلکو ته ګورو که نه سر خلک ډېر سخت یېرېدلي دي چې وایي چې نه بس پولیس وایي چې په هر قسمه جرګه باندې پابندي ده مطلب که څوک کول غواړي پولیس ته اجازت واخلي نو بیا کولی شي ډیفینیټلی بالکل دی وکړي اور امن دپاره وي اور یو امیکیبلی ریزولوشن اف دا ایشو وي پرابلم وي هغه هم انکریج کوو. او دې کې څه پریس ریلیز کې چې دوی به پولیس انفارم کوي که نه پولیس به ځان سره شاملوي دې کې کومه خبره ده؟ ایکچولی جی داسې چې دا کوم پولیس لکه هغه ډېر ښه دا وشي چې اگر ډي ار سي لیول باندې راشي
دا به پولیس انوالو شي تاڼې کې به وي ډي آر سی لیول باندې دا انوالومنټ داسې وي که نه انډر د لکه دا خو سوپرویژن اوورال الریډي پولیس ډي آر سی داسې هم پورې لګیا که نه کېږي به میرټ باندې ډي آر سی نیوټرل ممبرز دي ښه ریپوټیشن والا دي دي او کیا به ډېر تاڼې کې چې پولیس کمې جرګې کوي سر خلکو له اکثر د خلکو د پیسو یا د جایداد تنازع وي سر نو هغه عدالتونو ته هم تللی شي خو اکثر داسې کیسونو کې پولیس د لین یا د جایداد په تنازع کې تاڼو کې یا د ډي اس پیانو یا د اس پیس په دفتر کې خلکو له جرګې کولی شي اکچولي دا ګوره چې جرګه دا ده که ریزولوشن اف د میټر ده اف د پرابلم ده چې ریزالو کړي که نه خو دا خو لکه مو حصه ده که نه او دا خو د پولیس لپاره اختیار ده چې اگر دوه فریقین خپلو کې رضامند کېږي مو به اف آی آر نه بو هغه نه کوو چې یاره لیګل کاروي نه ونه شي هغه دې دپاره چې یاره پولیس موجودګي ده څوک زور زبردستي نه ده پولیس دواړو دپاره نیوټرل ده دواړو دپاره ایکولي میرټ به کېږي دیټ از actually encouraged اسې که فرض کو دا خلک ویریږي او ایس ایچ اوګان یا ډي اس پیان پولیس افسران اوس خلکو له جرګې کوي او ای د خلکو نه ضمانتونه علي نو بیا به د دې خلاف څه کاروي کوي نه جي هغه داسې نه ده داسې هغه ضمانت داسې وي که نه جره اټ شوډ بي امپلیمنټډ ناټ چې هغه پیسې به وي یا څه داسې رهن به وي یا هغوی خپل څه ذاتي انټرسټ به وي دا به مو نه پولیس انکریج کوو نه عام خلک چې څوک به کوي دې کې به هغې خلاف کاروايي وکړي ارشد خان پېښور پولیس طرف نه چې کم جرګو باندې پابندي لګېدلې ده سر د دې باسې پولیس ته څه فایده وي بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې د جرګو باندې چې کوم پابندي لګېدلې دي کې داسې خلک وو چې د هغې مقصد چې و هغه جرګې کول نو یا امن راوستل نو د هغې مقصد دا و چې مونږ یو دوه کسان کښېنو د هغې نه پیسې واخلو او جرګه یا شي وي یا نه شي وي او د خپل مقصد لپاره هغې پیسې یو سایډ نه بل سایډ نه واخلي بس بیا غیب شي عموما همدغسې څه کسان وي چې هغه دا ټایپ جرګې کوي د هغې خلاف پابندي ده دې نه علاوه پولیس که څوک جرګې کوي پولیس ته کار اسانوي که یو دوه پارټیانې دي او هغه په طریقه باندې د پښتو په روایتو مطابق څوک جرګې کوي نو هغې کې داسې ظاهرج نشته دی بلکل هغې کې زموږ ډېر کیسونه داسې وي چې هغه تاڼې ته به راغلي یا به نه وي راغلي د هغې نه مخکې هغه ختم شي نو زما په خیال چې کوم څیزونه ایلیګل دي یا داسې جرګې کېږي چې په هغې کې د اصلحې نمایش کېږي یا نور داسې کردارونه پکې وي چې هغه لیګل نه وي نو په هغه شي باندې پابندي ده سره جرګه خو زمونږ د پښتنو په روایاتو کې شامل ده ښه نه وه چې دغه کم ګروپونه دي یا یو څو کسان دي د هغې خلاف څه کاروایي شوې وې اوورال د جرګې د حوالې سره دا نوم لږ ډېر دغه نه شو چې یاره په جرګه پابندي ده نه هغه خو تاسو ته ایکسپلین کړی چې کوم جرګې د قانون مطابق کېږي یا د علاقایي چې کوم روایت دی د هغې مطابق کېږي نو په هغې باندې پابندي نشته دی البته دا چې کوم ایلیګل څیزونه دي چې د هغې نه معاشره نوره خرابېږي لکه اوس یو دوه پارټیانې د هغې په منځ کې همداسې ټایپ جرګه وشوه چې د هغې کې د اصلحې نمایش وي یا پیسې واخیستې شي او هغه هړپ شي نو د هغې نه نور بدنامي جوړېږي او نور حالات خرابېږي